کارمند ته ډم وایي، د جمهوریت دعوه لرې شاعر ته بې ناموس وایي، د جمهوریت دعوه لرې نورو مشرانو ته توهین کوي، ولسونو ته توهین کوي. دا جمهوریت خوب به څه رقم موږ او تاسې پوره کړو؟ زه پوهېږم چې تاسو پیسې اخلي، پروژې دي، څه رقم کارونه دي. خدای دې تاسو ته هدایت ورکړي. دا مخونه م ژړ ژړ نیولي، دا مردارې قوارې نور نمک هم د مخ نه لره سوی. ته څه رقم لیډر یې؟ خپل زوی پارک ته نسي وړی، خپله ښځه یو مغازې ته نسي وړی، شپه ورځ وروره ناست یې خلکو ته توهین او تحقیر کوي. اول خپله کورنۍ سمه کړه، هغې ته توجه وکړه، هغې ته د تعلیم برخه کې، د تفریح برخه کې، د نورو اجتماعي کړنو برخه کې لږ ذره ورسره یو ځای اوسه. په لایف کې ناستې ماشوم دې جاړي، ته په لایف کې خبرې کوي. په لایف کې ناستې ښځه درته وایي چې راسه ما بوځه بازار ته، ته وروره ورته کنځلې کوي، ورته وایي زه لایف کې. تاسو د جمهوریت باندې یو هم باور نه لرئ. په جمهوریت موږ باور لرو. جمهوریت یعنې هر رقم مفکوره ومني. جمهوریت هغه څه څه ولس غواړي باید هغه ومنو. که هغه ازادي غواړي، که هغه مکتب غواړي، که هغه تاسو څه شی غوښتي؟ تاسو خپل ځان ته څوکۍ غواړئ. یو شی بل د تاسو نه وایم، همدا څوک چې وایي جمهوریت راوښیه لاره څه وکړم. زه د قرار صاحب نه مستقیم پوښتنه، زه دا ستا د قرار صاحب ټولې خبرې صحیح، راوښیه څه وکړم، لاره راوښیه، وښیه راکه یو پروپوزل راکه، یو برنامه راکه، په میز په سر راته یو پلان واچو، زه څه وکړم راکه. طالب ووژنم، سعید وبې وژنم، په څه شي ووژنم، د چا په زور یې ووژنم، راکه سلا راکه، پیسې راکه، عسکر راکه، حمایه راکه. بیا د طالب څه ووژنم، ترکره یې ووژنم. اوس خو ټول افغانستان د تاسو د لاس طالب سوی. دا 40 میلیونه انسانان خیر 15 میلیونه یې ووژنه. نو راځه، که ته واقعا هوښیار وې، ځان ته هوښیار وې، که ته واقعا هوښیار وې، میاشت د 4,500 ډالر اخیستل، تا به د خلکو د بیدارولو وظیفه په هغه وخت کې کړې وای چې د جمهوریت د خلک زړه تورې سوي نه وای. اوس راغلی وروره ټیک ټاک کې خلکو پسې غږېږئ، بیا دا شرمېږئ نه چې ته په خلکو باندې ټاپې ووایې. ټاپه داسې په وله په دې معنی چې هغه د هماغې په لمنه کې دې وغورځوو. 90% وګړي د طالبانو په لمن کې غورځولي او د تاسو نه وروره ناراضه دي، هغه ته زړه قش کوي. ته سیاسو نه وغه ستا خبره ورته داسې ښکارېږي لکه ټیز، لکه د خره ټیز. ډېره بخښه کوه ښاغلی ضمیر وروره.